بسم الله الرحمن الرحیم. سګما اړیکه او پای اړیکې ترمنځ توپیر څه دی؟ سګما او پای اړیکې ترمنځ موږ مقایسه کول غواړو چې مقایسه یې کوو. نو لومړی خبره سګما اړیکه کې هغه دا دی چې کله دوه خالص اتومي اربیټالونه اتومي اربیټال هغه ته ویل کېږي چې اربیټال چې د یوې هستې د اغېز لاندې. نو کله چې دوه خالص اتومي اربیټالونه یا هایبرید دسته ودا موږ انشاءالله یو هایبرید خالص اتومي اربیټالونه یا هایبرید اربیټالونه ننوتل کله چې دوه خالص اتومي اربیټالونه یا هایبرید اربیټالونه ننوتل یا ننوتنه په یو بل کې د هغې کرښې باندې ترسره شي، په هغې کرښې باندې ترسره شي کومه کرښه باندې هستې قرار لري. نو دې ته موږ سګما تداخل یو او اړیکې ته موږ سګما اړیکه یو. او موږ سره کله چې دوه خالص اتومي اربیټالونه یا هایبرید کله چې دوه خالص اتومي اربیټالونه په هغې کرښې ته عموداً تداخل وکړي چې کومې کرښې باندې موږ سره یعنې موږ چې ورته انټر نیوکلیر اکسیس یو، که چېرته انټر نیوکلیر اکسیس یعنې هغه کرښه چې هغې باندې هستې پرتې دي، که په انټر نیوکلیر اکسیس ته اربیټالونو تداخل عموداً وشي یا ورته موږ جانبي ټکي استعمالوو یا څنګ پر څنګ وشي نو دې ته موږ پای تداخل یو. نتیجه کې چې کومه اړیکه جوړه کېږي موږ پای اړیکه یو. دویمه خبره هغه موږ سره دا ده که موږ داسې فرض کوو چې ایکس محور زموږ انټر نیوکلیر محور دی، د هستو ترمنځ محور دی. چېرته ایکس محور موږ داسې تصور وکړو، داسې فرض کړو چې دا د هستو ترمنځ محور دی، نو ایس او ایس پی ایکس همدارنګه پی ایکس تداخل ایس پی ایکس او پی ایکس اربیټالونو ننوتله به موږ سره څه پیدا کوي؟ سګما اړیکه جوړوي. او که موږ ایکس محور فرض کړو چې دا د هستو ترمنځ محور دی یا هستې په دې د پاسه پرتې دي، نو پی واي دا هم پای بانډ جوړوي او پی زی دا هم کوم بانډ جوړوي، پای اړیکه جوړوي. کومه به جوړوي؟ پای اړیکه به جوړوي. دریم سګما اړیکه دا قوي اړیکه ده.
او نوتنه چې ده یا تداخل چې دی نوتنه پکې اعظمي ډول شي زیاته شي او پای باند چې دی موږ سره پای باند چې دی دا ضعیفه دی پای اړیکه ضعیفه ده ځکه ما سره تداخل د هغې کرښې ته یا هغې محور د پاسه لاندې شوي چې کوم کرښې باندې هستې پرتې دي نو تداخل یا ننوتنه په لوړه کچه یې صورت نه نیولی په لوړه کچه نوي ترسره شي نو پای اړیکه ضعیفه ده ځکه چې ننوتنه تداخل پکې په لوړ صورت باندې په لوړه کچه پکې صورت نه نیولی او بل فرق پکې دا دی سګما اړیکه ما ته د اړیکې جهت ښیي د اړیکې جهت ټاکي همدارنګې د اړیکې اوږدوالی ټاکي سګما پای اړیکه د اړیکې جهت نشي ټاکلی پای اړیکه د اړیکې جهت نه ټاکي یا نشي ټاکلی خو یو کار دی چې پای اړیکې څومره زیاتېږي د اړیکه کوچنۍ کوي د اړیکې اوږدوالی کموي پای اړیکې په زیاتېدو سره پای اړیکې له امله د اړیکې اوږدوالی کمیږي سګما مالیکولر اربیټال دا تداخل چې دی ما سره متناظر سګما کې تداخل متناظر وي او په دې کې یو لوپي د یو الکترون اوریز وي که موږ اس اربیټال واخلو که نه صحیح ده اس اربیټال کې خو یو الکترون اوریز ده خو پای باند کې صحیح ده دلته الکترون اوریز دوی نو دې وجې نه ما سره شی غیر متناظري الکترون اوریز په پای اربیټال کې دا غیر متناظري دوه برخو باندې زه ویشلی نه شم خو سګما کې د الکترون اوریز په دوه برخو زه ویشلی شم او تداخل چونکې پاس او لاندې کېږي نو ته تقسیمولی نه شي تجزیه کولی نه شي نو د الکترون اوریز چې دا دوه لوپه یا دوه برخې لري الکترون اوریز دوه برخې لري یو د هستې پورته خواته او یو د هستې لاندې خواته په سګما اړیکه کې اتومونه کې یوازې سګما اړیکه کې اتومونه د
د تاویدو د روټیشن خاصیت لري، وړتیا لري، د روټیشن وړتیا لري. ان موږ کولی شو سګما که چېرته کومو مالیکولونو کې سګما اړیکه شتون ولري نو د هغوی اتومونه موږ تاوولی شو. نو دلته موږ سره آزاد تاویدل، آزاد روټیشن، آزاد تاویدل صورت پای اړیکه کې نه نیسي. ځکه ته یې ماتې نو پای اړیکه ماتېږي. که ته اتومونه تاو کې نو پای اړیکه د منځه ځي. ځکه په پای اړیکه کې دوه برخې، یو پاسنۍ او لاندینۍ. که پاس برخه ته د یو اوربیټال مثبت ونیوله د بل منفي لاندې، د بل هم پاس مثبت او بل منفي، نو اوکې تداخل خو ما سره وشو. خو که ته یې تاو کې نو پاس دې مثبت لاندې منفي او تاو دې کړه، پاس منفي او لاندې مثبت، دلته به تداخل صورت نه نیسي. ځکه مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره تداخل صورت نه نیسي. مثبت د مثبت سره منفي د منفي سره تداخل صورت نیسي. مثبت د منفي سره تداخل صورت نه نیسي، ننوتنه صورت نه نیسي، نو اړیکه د منځه ځي. نو دې وجې نه په آزاد تداخل چې دی ما سره صورت نو موږ سره په آزاد تاویدل یې فری روټیشن موږ سره نه کېږي. مثال په توګه موږ سره CH کلورین او دلته موږ سره برومین دی او دلته موږ سره ایډین دی، او دا موږ په دې ژبه کې موږ تاولی نه شو، تاویدی نه شو. که تاوی اړیکه به د منځه ځي. بل سګما اړیکه اس چې دی، اس یوازې سګما اړیکه جوړي. اس یوازې څه جوړي؟ سګما اړیکه جوړي. اس هیڅ کله په پای اړیکه جوړېدو کې برخه نه اخلي. هیڅ کله په پای اړیکه جوړېدو کې برخه نه اخلي. اتم کله چې موږ سره پی اربیټال سګما اړیکه کې برخه اخلي، پی اربیټال موږ سره داسې دی. نو کله چې موږ سره سګما اړیکه کې برخه اخلي نو د هغه یو لوپ اوږدیږي او بل لوپ یې وړوکی پاتې کېږي. د پی اربیټال چې کله سګما اړیکه کې برخه اخلي نو مخکې دواړه لوب د دوی یو شانی، دواړه لوب چې دی د دوی یو شانی. او کله چې موږ سره سګما اړیکه جوړوي نو یو لوب یې کمیږي او بل لوب اوږدیږي. خو په پای اړیکه کې د پی اربیټالونو لوبونه کې بدلون نه راځي. پی اربیټالونه چې کله پای اړیکه جوړوي د پی اربیټالونو لوب کې دې ته موږ لوپ یو د پاس تم لوپ ویل کېږي، لوب لاندې تم لوب ویل کېږي. نو که دې مثال زه درکړم، مثال په توګه پی اربیټال د پی اربیټال سره یوځای کېږي، پی اربیټال د پی اربیټال سره یوځای کېږي. مثال په توګه دا پی اربیټال دی او دا یو بل پی اربیټال دی، دواړه یو شان دي. او دې نه زه غواړم چې دا یو ځای کړم، صحیح ده. نو کله چې موږ دا یو ځای کوو،
نو سګما اړیکه چې کله دوی جوړوله نو د پی دا مخکې یو رقم سایز کې و دا لوپونه یو رقم سایز کې اوس چې دی چې کله دوی پی سګما اړیکه جوړه کړه نو دا یو د یو لوپ دغه سایز چې دی اندازه دا به کوچنی کېږي په سګما اړیکه کې او پای اړیکه کې خو چونکې داسې تداخل کوي نو هلته سایز هماغه شان پاتې کېږي صحیح ده سایز هماغه شان پاتې کېږي او دا مثبت او منفي نه ګوره اربیټالونه کې موږ مثبت او منفي لیکو خو دې نه دا مطلب زموږ نه دی چې مثبت چارج او منفي چارج هلکان بلکې دې نه زموږ مطلب که موږ صفحې ونیسو صفحې موږ سره یو صفحه که موږ واخلو صفحه ویو موږ واخلو نو کوم چې د مین محور دی هغې نه پاس برخه موږ مثبت نیسو لاندې منفي نو بیا موږ یو ننوتل بیا په دوه ډوله که پاسنۍ د پاسنۍ سره یو ځای شي او لاندینۍ د لاندینۍ سره یو ځای شي دې ته موږ تعمیري یا کنسټرکټیو ننوتنه موږ یو تداخل یو صحیح ده د سره ټولې موج زیاتېږي مثلا دا یو موج دی یو بل موج هم همدغه شان دی دې ته موږ یو کنسټرکټیو ننوتنه انټرفیرنس صحیح مثبت د مثبت سره او منفي د منفي سره او که چېرته داسې چې دا صحیح ده دا یو او دلته موږ سره داسې یو ویز راشي دا منفي دی دا مثبت دی دلته تداخل صورت نه نیسي ننوتنه صورت نه نیسي صحیح ده ننوتنه چې دی موږ سره صورت نه نیسي تداخل صورت نه نیسي دا کوم ځای کې چې موږ مثبت لیکلي او منفي دا مطلب دی چې دا دواړه یو بل سره یوځای کېږي نو پی اربیټال چې کله پای اړیکه جوړوي د هغوی لوب کې اندازه کې زیاتوالی کموالی نه راځي خو که چیرې موږ سره پی اربیټال سګما اړیکه جوړوي نو د پی یو لوب چې دی هغه کوچنی کېږي